دا سیاست د اتلان چې دی لکه اون د شته ټیمان پنځه نور شته خو دا ټیم چې کوم دی دا د مردان د پر جنگیږي د مردان ټیم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مردان کې وزل بیا د کرکټ ټورنمنت آغاز کیږي. کلاسیک سپر لیګ په نوم باندې دا ټورنمنت دی. په دې ټورنمنت کې شپږ ټیمانو حصہ اخیسته چې په کې یو ټیم 400 د اتلان هم دی. 400 د اتلان وونه مقصود دی چې نن د خپل ځای کې کټ سرمنی ده کله ته کټونه ورکول کیږي. دا پروګرام تر تمون ګرځو او د یې سره خبرې تر کو نه بعد بیا حاضرېږو. سیاسل زړه رړنه دا شوم چې را پدې باندې لکه ډېر زیات خوشاله یم. پدې باندې خوشحالي ځکه داسې ده چې لکه دې کې به کرکټ کېش کیږي او د دې چې کوم مشران دي نو هغه کرکټ سره تعلق دی. کوم مصطفی د کرکټ سره تعلق دی، کوم متین د کرکټ سره تعلق دی، که جاوید نو کرکټ سره تعلق دی. نو چې دوی دغلته ناست او موږ سره ناستو نو د ګراوند من په خخ کاری موږ من په خخ کارو او د مردان من په خخ کاری. دی اس اس ال کې به موږ تقریبا خو کوشش کوو او موږ به دا ان شاء الله د ام اس ال نزجات کامیاب ترین ټورنمنت به ان شاء الله موږ به دا کوشش یاره دا کامیاب شي. په دې کې ان شاء الله موږ ینګ ټیلنٹ چې دی هغه موږ کېش کوو. په دې کې موږ کرکټ کېش کوو او زموږ د سی اس ال کمیټې سره هر څومره چې موږ تعاون کیږي ان شاء الله هر یو کلاړی او د مردان هر یو بچی به د سی اس ال سره هغه چې دغه نس کیږي ان شاء الله هغه به دا کوي. نو مطلب دا دی چې دا یو ډیر زبردست ایونت دی او موږ ټول دړنه د دې د کامیابی لپاره دوام کوو او ایفورټس هم کوو او دا غینه پس چې دی موږ د خپل ټیم 400 د اتلان لپاره هغه ټول چې خپل وام ویشز دی هغه ورکو. دا غي کې زموږ ینګ پلیران هم دي، زموږ کپتان چې کم دی هغه سره تعارف محتاج نه دی. د مردان یو نوم انګلند کې کرکټ کړی دی. مطلب دی د مردان او د پاکستان داسې به یو خار نه چې هغه پکې کرکټ نه کړي. احمد سید نو دا زموږ لپاره خوشاله او خبره ده. موږ ټول ګډ ویشز چې دی احمد سید سره دي. مخصوص سره زما ډېر نو وړوکوالي نه موږ دوستان یو نو دراته ویلیو نو خدا زه خو اوس هم بیریه کې خو انشاءالله تعالی د سی اس ال کې به موږ بالکل راځو او څه چې موږ نه کېږي هغه به کوو او مخصوص سره ولاړ یو. د مردان کرکټ زه په خپله ما بی هم مردان کالج نه کړی دی نو مردان واز ا لاټ اف تھینکس ټو می اینڈ اټس ټایم ټو ګیو اټ بیک. همیشه دپاره د کرکټ په ټوله دنیا کې دا روایت را روان دي چې کوم سړی د اونرز په شکل راځي نو هغه کرکټر نی. تاسو وګورئ هغه به یو بزنسمین یو کارخانهدار به یا یو نواب به جاگیردار به هغه به داسې کوي. خو ډېر کم په لیدو کې راځي چې دې شعبې سره کوم خلک تعلق ساتي نو هغه د اونرز په شکل کې راغی او د هغې مثال صرف او صرف په مردان کې ما ولیده. دا یو ډېر ګران کار دی، اسان کار نه. د دې دپاره د ډېرو غټو پیسو اجتي ضرورت دي. نو دې ملګرو چې کوم دی نو هغې ته ملا وتړله او دی راله. دې سره دا سیاست د اتلان چې دی لکه اون د شته ټیمان پنځه نور شته خو دا ټیم چې کوم دی نو دا د مردان د پر جنگیږي د مردان ټیم دی. ولې کوم کرکټران کوم چې د دې اونرز دی او کوم چې د دې چیف پیټرنز دی نو دا خدمات د مردان ډسټرکټ د پر دی او کلاریان پاتې شوي دي. نو کم از کم زه د خپلو پلیرانو ته دا وایم چې تاسو به په ایماندارۍ خپل ګیم شو کوئ او تاسو ته به د مردان سپورټ حاصلي. ښاغلي اتلان دي په میدان لکه زمریان 400 اتلان لوڼې خور په ټول جهان 400 اتلان ښاغلي اتلان دي په میدان. چې بالکل تاسو پروګرام وکړو مشرانو خبر تر تاسو واورېدې په 25 تاریخ په دا ټورنمنت شروع کیږي. هغه میچونه به موږ تاسو ته په خپل ژبه نه ښایو. اوس زموږ خپرونه سرته رسي. چېرته هم یې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د الله په امان.